ملګرو که تاسو غواړئ چې زموږ غوسه دې زموږ په کنټرول کې راشي زموږ په قابو کې راشي نو دوه وظیفې درته درخیم په دې دواړو کې که تاسو هر وظیفه شروع کړه که نه انشاءالله ستاسو غوسه به ستاسو په کنټرول کې راشي ستاسو په قابو کې به راشي دا ډېرې اهمې وظیفې دي ګورئ خپله غوسه په خپل کنټرول کې راوستل په خپل قابو کې راوستل ډېر زیات ضروري دي ځکه چې نن سبا دا څونه فسادات شروع دي څونه دشمنۍ شروع دي دا ټول د غوسې په وجه دي چې د یو انسان په خپلې غوسې باندې کنټرول نه وي که نه قابو نه وي بس هغې د وجې نه هغه بیا قتلونه هم کوي مرګونه هم کوي او جنګ جګړه هم کوي هر څه کوي بیا د غوسې د وجې نه خو که یو انسان خپله غوسه په خپل قابو کې وي که نه نو بیا دې جنګ جګړې هم ډېرې نه کوي او دشمنۍ هم بیا ډېرې نه کوي قتلونه هم بیا ډېر نه کوي صحیح شوه جي نو که تاسو غواړئ چې زموږ غوسه دې په زموږ په کنټرول کې راشي که نه دوه وظیفې درته درخیم په دې کې یو که شروع کوئ که دواړه شروع کوئ انشاءالله ستاسو غوسه به ستاسو په کنټرول کې راشي صحیح شوه نو په دې دواړو وظیفو کې اوله وظیفه چې ده که نه د قرآن پاک دا یو آیت کریمه دی بسم الله الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا آیت کریمه چې که نه تاسو به داسې وکړئ یا به چینی راواخلئ یا به لږه شان د ګوړه راواخلئ دا آیت کریمه به تاسو یو د پاسه سل پیرې ووایئ په دغه چینو باندې به ورشوف کوئ ټیک شو که نه یو د پاسه سل پیرې به وایي په دغه چینو یا په ګوړه باندې به ورشوف کوئ او دا عمل به تاسو 21 ورځې کوئ 21 ورځې به تاسو د آیت کریمه چې ده که نه یو د پاسه سل پیرې وایي یعنی 101 مرتبه به دا آیت کریمه وایي په دغه چینو باندې به ورشوف کوئ 21 ورځې 21 ورځې به دا عمل کوئ په دې چینو باندې به هر ورځ دا عمل کوئ تاسو یو د پاسه سل پیرې به دا آیت کریمه په ورشوف کوئ چې څنګه 21 ورځې برابر کوي که نه د بیا دغه چینی چې دي ډایرکټ په ډایرکټ یې خوړلی هم شي په چوي کې هم اچولی شي ځان ته په شربت کې هم ځان ته اچولی شي چې دغه چې یا شربت تاسو اوس کوي بیا که نه انشاءالله ستاسو غوسه ستاسو په کنټرول کې به راشي ستاسو په قابو کې به راشي صحیح شوه دا یو وظیفه شوه دویمه وظیفه چې ده که نه دا یو دعا ده دا تاسو په خپلو دعاګانو کې به شامله کوئ چې مونځ نه پس تاسو دعا غواړئ که نه دا دعا یو پیره یا تاسو وایئ یا 3 پیرې تاسو وایئ صحیح شوه جي دعا داسې ده اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من الشیطان دا دعا چې ده که نه د هر مونځ نه پس 3 پیرې کوئ ډېره بهتره ده که یو پیرې هم تاسو وایئ که نه یو وار هم تاسو وایئ بیا هم کافي ده نو دا چې تاسو وایي که نه انشاءالله ستاسو غوسه دا به ستاسو په قابو کې راشي دغه شان دی دا دعا چې ده که نه په هغه ټایم هم ویل پکار دی کله چې تاسو له غوسه درشي چې غوسه تاسو له درشي که نه نو هغه ټایم کې هم دا دعا ویل پکار دی خو هغه ټایم کې بیا دعا د څوک سمیږي چې غوسه په قابو کې نه وي او د غوسه شي نو د دعا ته غوسه میږي نه بهتر به دا وي چې هر مونځ نه پس دا یو پیره تاسو کم از کم بهتر به دا وي چې 3 پیرې وایي نو انشاءالله ستاسو غوسه به ستاسو په کنټرول کې راشي ستاسو په قابو کې به راشي نو دا دواړه وظیفې تاسو په خپل هم زده کوئ او خپل هم عمل وکړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفې زده کړي دا شروع کړي او په دې باندې عمل وکړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ شل آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان